سلامونه هیوادوالو، هیله ده د پت عزت او صحت جامې به په دې یخ ژمي کې په تن ولرئ. خبرې ډېرې نه اوږدوم، راځم مهم موضوعګانو ته چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو یو لوی کنفرانس جوړ شوی و چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پاکستان یې کوربه‌توب کو. اول خو به زه دا ووایم چې پیشو د خدای د رضا دپاره موږکان نه نیسي، ځکه پاکستان دومره ښه هیواد نه ده چې دی د افغانانو لپاره کوربه‌توب وکړي او نه یې د خدای د رضا لپاره کوي. یوه خبره چې شاید راتلونکي په خبرې هم وکوم، پاکستان ډېر ښه سیاسي لوبغاړي د افغانستان په خلاف لري. هغه دا چې که پاکستان څومره تاوانونه هم وکوله، چې پاکستان تور لیسته واوښته، په نړیوالو قوانینو کې خړ لیسته واوښته چې تروریزم سپورټ کوي، هر څه چې نړیوالو وکولې، امریکا کولې نه کول، خو د پردې د شا څه روان هغه موږ ته معلومه نه وه. پردې تر مخې چې کومې خبرې کېدلې، خو موږ یې په خړو په تورو په سپین لیست باندې کله ناکله خوشحالېدلو. خو ولې پاکستان که تاوانونه هم وکول د افغانستان لپاره چې هغې کومه سیاسي تګلار لري چې تروریزم ته یې لاس کې ورکوي، همغسې یې کوو، همغه یې ورکوي. اوس راځم د دې کنفرانس په اړه باندې خبرې کوم چې د ټوله نړۍ د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پاکستان کې غونډ شوي وو چې شاه محمود قریشي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ده، هغه یې کوربه‌توب کو. غونډه خو په تلاوت نورمال شروع شوله، د مسلمانانو غونډه وه او په دوه به هم پای ته رسېدلي. خو مهمې خبرې یې دا وې چې اول خو پاکستان طالبان یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښه صحیح وشرمو، ځکه اول خو د افغانستان هغه بیرغ چې هلته و هغه یې هملته پرېښوده، د افغانستان چوکۍ خالي پرېښودله، طالب مشر یې په هغه چوکۍ باندې پرېنښوده، د بهرنیو چارو وزیر چې متقي دغه ورغلی و هغه یې هلته پرېنښوده، هغه یې له هغه ځای نه لرې کړه او ورته ویې ویله چې ته د ځای کې کېناستلی عکس اخیستلی نه سي. هغه غونډه چې وشوله، هغه عکس چې اخیستل کېده له عکس اخیستلو نه هم لرې کړه او د افغانستان بیرغ یې هم هلته پرېنښوده، دی د افغانستان بیرغ سره پرېنښوده او د طالبانو بیرغ چې کوم د هغه یې هم هلته پرېنښوده. یعنې دی خو ځان یې په دې باندې مشوره کړی یا معرفي کړی یا هلته ورغلی و چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یم، خو چا ونه منه، هېڅ چا ونه منه. دا هغه اسلامي هیوادونه وو چې په ټوله نړۍ کې پکې اسلام قایم ده او دی ځان ته اسلامي هیوادونه وایي، یوه هم ونه منه، یو، ځکه د ټولو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران راغلي وو. دویمه خبره دا ده، عمران خان د افغانستان په استازیتوب باندې خبرې هلته کولې، وایي نجونو ته د تعلیم زمینه نه برابرول یا میرمنې په دفترونو یا په نورو ځایونو کې کار کول، دا د افغانستان کلتوري مسله ده. اول عمران خان داسې و چې د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي، دغه طالبانو افغانان دومره پاکستان ته ټیټ کړل، دومره یې ورته وشرمول، دومره یې ورته ذلیله کړل چې اوس ورځي عمران خان د افغانستان په استازیتوب باندې خبرې کوي، بیا د افغانستان د نجونو د تعلیم په خلاف باندې یو رقم په ابجدو ادبیاتو کې خبرې کوي چې نجونې باید تعلیم ونه کوي او دا د افغانانو حق ده، د افغان میرمنو هم دغه حق ده، ځکه کلتوري مسله ده، دی حق نه لري چې تعلیم وکړي. دا خبره د عمران خان بالکل غلطه ده، بد یې کړي، جاکې وهلي دي. موږ له اول نه هم د تعلیم طرفدار وو، اوس هم تعلیم طرفدار یو. میرمنو ته چې زمینه نه ده برابره شوې هغه بېله موضوع ده، هغو میرمنو ته چې زمینه برابره شوې ده په افغانستان کې که په نوره نړۍ کې چې افغان میرمنې دي، هر ځای کې چې ورته زمینه برابره شوې هغه تعلیم کړی او دا یې حق ده. او عمران خان بد کوي، جګ وهي، غلط کوي چې د افغانستان په استازیتوب دا خبره کوي. خو طالب د بهرنیو چارو وزیر څخه ورغلی، د ده خوله ماته وه، د خوله کې مشنګ و، نه پوهېږم څه و چې د عمران خان ته یوه خبره ونه سوه کولی چې نه دا کلتوري مسله نه ده، موږ ورته امکانات برابرو چې میرمنې تعلیم وکړي، خو نه، ده کې دا جرأت نشته ده او دا غټ سټی هلته ورغلی و، هلته ورته ناست و، ځکه خو بېرته یې راتګ هم ده که نه سر پرې پرې کوي. خو په هر صورت بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي خبرې وکولې. قریشي په نړیوالو باندې غږ وکاو، بالخصوص په اسلامي هیوادونو باندې غږ وکاو چې د افغانستان دغه رسمیت په ادبیاتو کې ویلي چې په رسمیت وپېژني او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخ دي، ماشومان له لوږې سره مخ دي، ډېر امکان شته ماشومان له لوږې نه مړه سي، خلک بدبختیو کې سي او خلک مشکلاتو کې سي. دا هغه ډېرې خبرې وکولې چې دوی معلمانو ته تنخواه نه سي ورکولی، دا پیغورونه ټول طالبانو ته ورکړل.
اول خو زه د قریشي ته به دا خبره وکوم چې په پاکستان کې هم دغه مشکلات شته چې خلک د سرکو په سر ویده کېږي، خلک حتی سرکو باندې ښځې ولاړې خپل ځانونه خرڅوي تر څو ځان وچلوي. هغه د خپل ملک کنټرول کړي، هیره منډۍ دې بند کړي، دا نور ځایونه دې بند کړي چې ښځې خویندې لورګانې ځانونه خرڅ نه کړي د کور چلولو د ځان چلولو لپاره. اول د هغه خپل ملک پوره او کره کړي، له هغې نه وروسته دې بیا راسي د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولږې، د افغانستان د بدبختیو په اړه دې خبرې وکړي. خو نه ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې پیشو د خدای د رضا دپاره مږکان نه نیسي. دی دا د دې لپاره نه دي ویل چې دوی په افغانانو باندې زړه خوږېږي. که د دوی په افغانانو زړه خوږېده چې په افغانانو بد حالات راغله ولې سرحدونه وتړل؟ نو د دوی په افغانانو نه زړه خوږېږي، نه کله زړه خوږ سوی ده او نه به یې زړه په راتلونکي کې خوږ سي. نو دا خبره یوازې د دې لپاره وکوله تر څو دغه نړیوال چې څومره زر کېږي دغه حکومت ومني، په پاکستان په خپله ګوته باندې کښېني، دغسې لکه خلک چې بال تاوي په ګوته باندې، همدغسې د افغانستان او د افغانستان نظام او د افغانستان خلک او د افغانستان بدبختي او دربدري دا همدغسې په ګوته تو کې اخره کې افغانستان خلک خپله مجبور سي چې و یاره موږ د پاکستان 5مه صوبه موږ له دغه مشکلانو نه تېر یو. نو بیا د معلمانو د معاش خبره چې وکوله، معلمانو ته معاش نسي ورکولی، همدغسې نور دفاترو کې چې خلک کار کوي هغې ته معاش نسي ورکولی. نو دا په غټ خېټه او غټ سټی ورته ناست وی، دی خبرې ښه په خلاصې غوږ اورېدلې ده، ورته د یوې روپۍ یا د یوې خبرې وروسته جواب ور نسو کړلی. دی چې وروسته راغی یو څو خبرې وکولې، یاره چې موږ خلکو ته ډاډ ورکړو چې افغانستان کې د خلک په امن کې ژوند وکړي، په امن کې اوس ژوند او جګړه نشته ده. خو ده ته به زه دا وایم چې مخکې خو هم جګړه نه وه، جګړه خو تاسې کوله. که تاسو جګړه نه وای کړې، جګړه نه وه افغانستان کې، سوله وه، خو تاسو جګړه کوله، جګړه هم روانه کړې وه. په هر صورت که اوس د تیر نظام وګړي راجګ شي جګړه شروع کړي، جنګ همغه جنګ ده، جنګ خلاص سوی نه ده. خو هغوی چې سکوت وکوه، هغوی چې کېناستل، په هېواد باندې زړه خوږ څه، په خلکو یې زړه خوږ څه، وسلې یې کېښودلې، جګړه یې بس کړله. دا په دې معنی ده چې زموږ جمهوریت سکوت وکړ. دا په دې معنی چې د هغوی خلکو زړه خوږ څه، مشکلاتو نه دغه د خلکو له مشکلاتو سره مخ کېدلو نه هغوی تېر سول. بل کله چې دا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هلته کېناسته، دی چې دغه سپین بیرغ وایي چې دا اسلامي بیرغ ده، عمري بیرغ ده، د پیغمبر بیرغ ده. ولې دغه څومره اسلامي هیوادونه وو یو هم دا ونه منله چې دی دغه بیرغ د هغه ځای کې ایښی اوسي چې کوم ځای کې طالب د بهرنیو چارو وزیر کېناسته. که نه دې بیرغ کې بد څه شی و چې ولې دا خلکو دا جرأت ونه کړو چې هلته بیرغ اوسي. په دې سپینه ټوټه ده پرې لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله. د دومره هیوادونو، د دومره اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ولې له دې خبرې نه وډارېدل؟ ولې هغه بیرغ هلته پرې نه ښودل؟ دغه پوښتنه که چا ماته جواب کړله نو زه به یې ورسره که البته په د قوانینو په چوکاټ کې اصولي ځواب یې راته راکړه، زه به یې ورسره ومنم. څنګه دغه ټولو ملکونو له کلمې ډار لره، له دې سپین بیرغ نه ډار لده؟ یا که دغه طالبان چې وي دا د پیغمبر علیه السلام بیرغ ده او جهادونو ته یې وړی ده، ولې دغه نور مسلمانان نه و دلته چې راغلي وو؟ دا بیرغ خو د ټول اسلامي نړۍ ده. خو یعنې د یوه هم دا ونه سو کولی، یعنې دا جرأت یې ونه سو کولی چې د طالبانو بیرغ هغه ځای کې وګوري. یا یې زړه نه غوښته چې دا بیرغ اصلا ومني. نو یو څوک چې ستا بیرغ ته احترام نه لري، ستا د هغه کلمې ته هم احترام ونه لره او د افغانستان هغه درې رنګه بیرغ چې هلته ایښی و، هلته دا غټ سری کېناستلو ته یې پرې نه ښوده، نو دومره بېعزتي، دومره بدبختي، دومره ضلالت دی په ځان باندې د څه لپاره؟ ګوره د ده بېعزتي اوس د ټول افغانستان بېعزتي ده. زه په ځان باندې نه اخلم، ځکه زه د دې خلکو دومره طرفدار نه یم چې زه د ده بېعزتي په ځان واخلم. خو په هر صورت د افغانستان نه دی تللی او د افغانستان په نمایندګۍ تللی و. یو څوک ستا په رسمیت پېژني، ته ورسره تګ راتګ چېشته کوي. نو دی د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته تللی و، په هغه ځای کې د ده دومره ستره بېعزتي وسوله. خو دی بیا هم اوس غاټه خېټه به یې نیولي، را روان به یې بېرته به کابل ته راځي. یعنې دا د شرم پنډ به یې په شا راچولی. خو خیر دی خو دې ته خو نه ښکاره، دی دا نه احساس کوي، ځکه دی په نړیوالو اصولو باندې یا په نړیوال سیاست باندې پوهېږي نه پوهېږي. په دې خو زما سر خلاص شوی نه تر اوسه پورې، ځکه دی لکه هغه زموږ معلم به ویلې وایي څوک مکتب کې درس نه وي هغه لکه خر کتابونه وړي. نو دی لکه خره پاکستان ته ځي راځي، هغوی پېژني په رسمیت نه، هغوی مني نه، هغوی ورته بېادبي دې معافي، دی داسې دي لکه ګرل فرینډ دې نه جوړ کړي دي. هر څه ورسره کوي خو په رسمیت نه پېژني، واده ورسره نه کوي. دی سره اوس دغه معامله روانه ده په ټوله نړۍ کې. د نړۍ ډېر اسلامي هېوادونه دی سره همدغه قوانین کوي. قطر ته وګوره، پاکستان ته وګوره، همداسې به نور ډېر هېوادونه لاسوهنې کوي. هغوی خیر چېرته منتظر دي که هغوی ځان ته اسلامي هېوادونه وایي، ودې مني همدغه اسلامي دی په رسمیت وپېژني. خو دی دې پوه شي چې خلک پرې نخرې کوي، خلک د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کوي، خلک د دوی د بدبختۍ، د دوی د دربدرۍ لپاره کارونه کوي، خلک د ټول افغانستان د
بنیادي دربدارۍ لپاره کارونه کوي. دغه د پوهنتونونه تر اوسه پورې بند دي. زمونږ ځوانان دغه اوس ټول زړونه نور تور شول، یا د غریبۍ یا د کم بل مشکلات له وجې نه پوهنتونونه یې پرېښودل. چا درېیم سیم کې پوهنتون، چا څلورم سیم کې پوهنتون، چا پنځم سمستر، شپږم سمستر چې یو کال وروسته خلاصېدل، هغه ټول لاړل. سندونه هم څوک نه ورکوي ورته. هغوی به چېرته بیا خرکاري کوي، یا به ګلکاري کوي، یا به بل څه کوي، یا به بل څه کوي. د افغانستان دربدري له همدغه ځای نه شروع شوله او راتلونکي نسلونه به دې ته همداسې دوام ورکوي. راسئ په ایران کې وګورئ، ټول افغانان چې دي یا به د چرګانو ځای کې کار کوي، غول به یې پاکوي، یا به د غویو ځای کې بیا د بیدې ماپې خوشحۍ به یې اچوي، یا په ترکیه کې راغلي چکچکې چلوي، یا غټ کباړ غټ هغه ورسره دي لسګاډي ګڼئ یا بل څه یې ګڼئ، ورسره دي ټوله ورځ کباړ ټولوي. ګوره دغه هر ځوان ډېرې ارزوګانې به یې لرلې، ډېر احساسات به یې لرل د هېواد لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره. خو ترکیه ته راسره کم بېعزته کېږي. څنګه په ایران کې همداسې بېعزته کېږي، پاکستان کې هم دغسې بېعزتي دربدري پرې روانه ده. د دې ستره وجه ګوره همدغه 20 کلن حکومت چې و، چې هر رقم و، هر څه چې و، ورو ورو یې دا خلک له دربدریو، بدبختیو، مشکلاتو نه راښکل. خلک ورو ورو پرمختګ ته روان و، تعلیم په ډېرېدو باندې و، خلکو کارونه پیدا کول، خلکو یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولی شوه. اوس بیرته دغه لږه دربدري، بدبختي ټوله بیرته همداسې روانه ده. نو که د دوی دا حکومت او دغه خړسري او دغه بې خوله‌توب چې بې جرأته او د پاکستان په مقابل کې خو بیخي داسې دي لکه زه نه پوهېږم چې دوی سره څه کړي چې دوی دومره بې جرأته سوي دي او بې خوله سوي دي. که دوی د پاکستان په مقابل کې ونه درېږي، د بل په مقابل کې با جرأته خبرې ونه کوي، د افغانستان دربدري به له همدغه ځای نه نور هم مخکې ځي تر څو به دغه هېواد داسې نابود چې داسې بدبختیو ته به وغورځېږي، داسې کړاوونو ګړنګونو ته به وغورځېږي چې بیا به یې راوستل بیرته ناممکن وي. ناممکن څه چې بیخي هغه آخري حد کې به هم نه وي چې انسان بیرته هغه هېواد راجګ کړي. نو مه پرېږدئ، مه کوئ و خلکو دغه هېواد دربدریو ته مه وړئ. دغه هېواد په ډېرو ښو حالاتو کې اوس هم بد نه ده. پرېږدئ، ارامه ته یې پرېږدئ. دغه حکومت له تاسې نه کېږي، هر څه په تعویض باندې نه چلېږي، او هره خبره سیاست او یا نورې موضوعګانې په بیتي او خلاصه کې نشته ده. هر څه ځان ته قوانین لري، هر څه ځان ته خبرې لري. نو د افغانستان لپاره اساسي قانون ضرورت ده. عمري خلافت په اوس کې نه راتلی شي، نوي امکانات شته ده. هغه د همغه زمانې خبرې وي. دا اوس بېله زمانه ده، دا ډیپلوماسي زمانه ده، دا کمپیوټري انټرنیټي زمانه ده. په دې زمانه کې هر څه ډېر تیز پرمختګ کې روان دي. که موږ له دې نړۍ سره یو ځای لاړ نه شو، موږ به دومره وروسته پاتې شو چې بیا به څوک لاس هم راته نشي راکولی، ځکه خلک به دومره مخکې تلي. نو که د افغانستان په خلکو باندې زړه خوږوئ مه کوئ، دا بدبختیو ته خلک مه کش کوئ. شاید خبرې مې اوږدې سوي، ډېرې تیزې سوي رانه، نو بخښنه غواړم. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. موږ کوښښ کوو چې راتلونکي هم تاسو ته جالبې او ښې ویډیوګانې، معلوماتي ویډیوګانې شیر کړو. دا چې اوس په افغانستان کې تر اوسه پورې اوضاع ترینګلې ده، نو ځکه په دغه موضوعګانو باندې کله نه کله خبرې کوو. نو تر بلې ویډیو الله مو مل او ملګری سه. ښه ورځ، خوشحاله وخت، د خدای په امان.